عزتمند مونږ او تاسو د یو نیکاو د واده په تقریب کې را جمع شوي څنګه چې مونځ عبادت دی نو داسې نکاح هم عبادت دی نو د مونځ دپاره په شریعت کې طریقه شته نو د نکاح دپاره هم په شریعت کې طریقه شته مونږ چې مونځ کو عالم نه تپوس کو حج لزو عالم نه تپوس کو زکات ورکو عالم نه تپوس کو حج جهاد لزو د عالم نه تپوس کو نو داسې چې نکاح کو نو د علماو نه تپوس کو نکاح دا عبادت تے او نکاح دسی عبادت تے چی یو سو سیز داسی دی چی پاگے کے یو لاک او سریری سر انبیاء شریک دی بعضی سنت دا یو پیغمبر سنتی و بعضی دسی چی دا ہر پیغمبر سنتی نو نکاح دا یو لاک سریری سر کم و بیش انبیاء کرام سنت تے نو چی یو کار یو لاک او سلیری زر انبیاء کڑی داغی دا پارا بشریعت کی طریقہ نہیں اغب عبادت نہیں داغی دا پارا بشریعت کی سو طریقہ نہیں مونگ ذہن کے دادے چی مونز عبادت تے خو نکاح عبادت ندے نکاح یو رواج دے و خپل یو مرزی دا خپل یو خوشحالی مناوول دی و زما خوخلا دیکھے زا آزادیم کا ہر سکوم نا دیکھے کہ دیزان آزاد کو نرستو بای نقصانات ہوئی او چې نکاح کې د ځان د شریعت پابند کو رستو بای برکاتو وویني نو نکاح عبادت دی نکاح بسنګ عبادت نه د ټولو نړومبه په عرش باندې کم عمل شوی دی په عرش باندې د ټولو نړومبه د کائنات نه مخ کې د آدم علیه السلام نکاح شوی دا خان رومبه په عرش د آدم علیه السلام نکاح شوی آدم علیه السلام جنت کی وہ خو خفو رب العالمین وی ولی خفائی وی ملگرے بھی نشتا بی بی دا دا جون ملگرے دے دا دا سفر ملگرے دے وی ملگرے بھی نشتا رب العالمین پہ پرکاری شان راوستلاو چی آدم علیہ السلام بیدار سنو اللہ دا زلع ایسر نبی بی ہوا پیدا کرا آدم علیہ السلام چی بی بی ہوا اولی دا نو خوشالش دا جون ملگرے اولی دا نو دیکھ یو سو مسلیم حل شوی آدم علیہ السلام اللہ دا خور نہ پیدا کر او بی بی ہوائی دا آدم علیہ السلام نہ پیدا کر او بلی دا ضلع ایسر نہ پیدا کر دا پختائی نہ پیدا کر نو یو مسئلہ دار ہوتلا سوک تپوسو کی چی یرا دا خزی من خاون سر ڈیری که دا خاون من خزی سر ڈیری تاستا دا مسئلہ معلوم آنا خاون من ڈیری که دا خزی من ڈیری دا چا من سیوا دا علماؤنا علاوہ عوام توام دا خاون من سیوائی که دا خزی خان زکا دا قیده دا خان علماؤنا تپوس کئی سوک چی دا کم سیز نا پیدای دا اغی سر بای مینی ستا مور دا تتی پیدای کنا دی کلی که ستا دا مور نا خکولی خزی شتے کنا شتا ستا دا مور نا بای نصب موچتی حسنداری بمی خستا مور پشان خواگا پا دی طول کلی کی تا تنشتا زکا دا ستا اصل دی وی کتور دا خوزما مور دا خزتی نا پیدایم نو دتا ولی دا مور خواگا دا دی کلی کی دا دی پا عمر سمر زنان دی زکا دا دا اصل دی دا دی نا پیدا دی دا قیده دا چی سوک دا سسیز نا پیدای دا اغی سرائی مینی نو دا آدم علیہ السلام اصل خورش ولا آدم علیہ السلام اللہ دا خوری نا پیدا کو او بی بی ہوائی دا آدم علیہ السلام نا پیدا کرا نو دا نارینا اصل خورش ولا او دا زنانا اصل سشو نارینا نو خاون با پا پٹو مینی او خز با پا خاون مینی خواہ دیکھ دا کنا خزی تر جیداد تپوسو کا پتا ورتم دی چستا سسومر پٹی دی او خاون نای تپوس وکا مانزل بجومات تنشید لیوی تیارا دا خود پولی دا پٹی دا پولی تپوس دیو کا با دیسی سیدہ کئی چی چل تزوان نو سڑی اصل خور دا نو دے با پا پٹو مینی او دا خزی اصل ناری ندے نو خزبا پا خاون مینی دا خزی پا جیداد کی دوم رکاروم نئی خواہ بل دا خزی چی پیدا شو نو دا چپی پختای نا پیدا شو پختایم لیدلی دا که دا انسانان هم نئی لیدلی نو ساروا غم لیدی دی کنا ساروی خوالال کری دی کنا پختایم لیدلی دی پختای نی گئی که کگئی دا سی پختای کنا پختای چا نیغا کری دستا سپکلی که نا پختای کو نیغی نو دا ماتی گی خواہ نو نبی علیہ السلام فرمائی دا خزی دا پختای نا پیدا دی پختای کگئی نو پختای کا نیغی نو ماتی گی
نو خزه کو بالکل سیده کوي نو ماته به کی خو سیده به نه کی ها نو خزه به لګ ډیره کږي او نفبت علی ها بیخي نه سیده کی که بیخي سیده کوي نو زنوام د دواړو جهاد نو سردار فرمای ماته به کی نو د خزه ماته دل پیجنې پختای خو پمند وشي او د خزه ماته دل امام الانبیاء فرمای الطلاق و طلاق که بالکل سیده کوي نو سیده بینه کې خود طلاق بوله ورکی نو بیخی نه سیده کیږي ښا نو لګ ډیر کوګواله به پکې یي او نه ببته علی خو بالکل به سیده کوي نه ښا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه سیده کړي نو ښا شیطان چې بار روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په پلار را روانو شیطان بلار پر خود وی عمر را روان او د سړي د خپل خزه سره مسله رااله وې زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چراغ ورکه ودرېدو نو کور د امیر المؤمنین د خپل بیبي سره مسله سٹارټ او د چې خبره وورېدې نو امیر المؤمنین باندې خزه دي سي لګا زور لګیا ډېر کې وی مسله به حل نشوله بس ما خو ما له بده مسله حل نو امیر المؤمنین چې وروت دته وسدي وی حضرت بس مسله به راوړې و واپس وی نوایا وی نه چې بس نه حل کیږي وی ولې وی ما ته چې کومه مسله دا غته تم وکنه ما د بیبی نه مسله راوړې نه خو دلتم سٹارټ وا امیر المؤمنین ورته وی ودرېګا ما نه تاسو وکړه زولې دې خزه ته صبر کو دا خزه چې په ما ته زورور اخکارش ولا صبر ولې کو ما ته وګ دوي دا خزه زمو د جهنم په منځ کې پرده ده که حلال بیبی چا او نکړه نو دې بزینا کوي نو جهنم ته بزي نو دې حلال بیبی په وجه مونږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې وېزه د کور اوسم دا زما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوا وی آو وی چې اوسما نو زما ټولې کپڑے انځي زما دوبي ته ضرورت نشته دوا زما د بچو تربیت کوي درې مال د کور چوکیداری کوي سلور مالا خدمت کوي زما کپڑے انځي نو دا دومره خدمتونه مال کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو زه کدي خزه ته صبر کوم نو هغه کس ورته وای دا کارونه خو زما خزم کوي نو چې ته خزه ته صبر کوي نو زه به ورته کوم کنه ها یک دا کنه نو دا د ذل ایسر نه پیدا ده بیخی نه سیده کیږي لګ ډیر کوګواله به پکې خود دواړو جهاد نو سردار فرمایي الدنیا كلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ښا اس پورې مړه مکله کوي پټي پورې مکله کوي गाड़ी पूरी मकल कवई बंगलो पूरी मकल कवई दुनिया कुल्लुहा मताउ दा टूल सामान दे खो पटूल दुनिया के बेहतरीन सामान पे जने दा खता दी ची हुई गाड़ी दा खता दी ची हुई बंगला दा खता दी ची जायदाद दे दा खता दी ची मार्केटू नदी ना दा द्वाड़ो जिहानो सरदार फरमाई दुनिया कुल्लुहा मताउ दुनिया टूल सामान दे और बेहतरीन सामान द ژوند दुनिया المرأة الصالحة اغنی کبھی بھی د چ پچانی کبھی بھی د دنیا بهترین سامان اومن چې د نیک کبھی بھی اومندلا المرأة الصالحة چې کله د نیک کبھی بھی مینو شي باز د دنیا بهترین سامان اومن گاڑی دی نه کور دی خپل نه اجرت نه کچا کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغه کې یو نیک کبھی بھی ناستوي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیک کبھی بھی دا خو چې بیبي خو نه کوي کنه چې بیبي خو نه کوي دسی بیبی پکار دا صحابی دے سحر د کور مزدوری لوتو بچی بیمار دے چه مزدوری دا ورز اکڑلا ما خام کور تراغی نو بچی وفات شوی دے المرأة الصالحہ دی توائی نیک بیبی دی توائی خاون چراغی نو بچی وفات خاون تپوس کی زما بچی سحال بندے دے ویغتا آرام راغلے دے مطلب دا دنیا دا تکلیف نا پا آرام شوی دے د مقصد دو چې بچے میں اللہ روح کرے آرام ورترا بی بی حل نوائی که حل وامنو شپکی کفن دپن نکی نو پا ما دی شپا بدوزی خوچے پا خاون میں بدعو نوزی ال نوائی خاون کے ناس ڈوڑائی وخوڑنا ڈوڑائی نا فارغ شو کتابونو لکلی دی اغی صحابی د خپل خواهش مطابق شپتی رکڑنا پتا خورتشتنا چی بچے میں وفات او بیبی د لباس نم پتہ نہ لگی د طبیعت نم پتہ نہ لگی نو اس قدر تعال و نو نو حالات په دې سي جوړ کړی چې تب پوښی چې سشتا ک په خل نو وای نو حالات ډیر بد وي نو حالاتم ټیک دي طبیعتم ټیک دي لباسم ټیک دي خبریم ټیک دي نو خاون پو نش نو عمر روټي خړلا امید خواهش مطابق شپته راکړه
چې سبا شو نو دې صحابي ته وی ډیر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایت څوک چاله امانت ورکی بیا دا کس راولګي امانت ته نه غواړي نو چې دې په امانت کې لکی کې نه خبر کوي وینا وی دې یو امانت الله را کړو هغه ماشوم بچي دی الله غست زما بچي وفات او خپل کمره کې ستاد بچي لاش پروت دی د ماشوم بچي ها زما بچي وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچي وفات او ما د خواهش مطابق شپه تیروله دې کور کې ما روټۍ خوړه او خپل زما د معصوم بچي لاش پروت ما د خواهش مطابق شپه تیروله زما د معصوم بچي لاش پروت دی بیبي څومره صبر کړي صحابي د اقا زین روان لار د امام الانبیاء خواته ورغی نبی علیہ السلام ته وای الله حبیبا بیگم بیبي د صبر قدم اوچت کړي څنګه بچي می کور کې مړ و ما روټۍ خوړلې ده ما د خواهش مطابق شپه تیر کړي امام الانبیاء وی دعا ولو کې اخو قیمتي لاس چې نبی علیہ السلام دعا وکړه وی یا الله دې بیگانه شپه کې دوی له برکت ورواچي خدای لا بیگانه شپه کې ولا برکت ورکړي ا د پیغمبر دعا وا د اخ شپې نور له الله یو بچي ورک او د بچي چې پیدا شو نو امام الانبیاء لرا وس نبی علیہ السلام ولا تحقیق وکړو خپل جوټه خوک سيسي ورک او نو می ورلکی خود وی د نوم بی عبد الله احب الاسماء الى الله پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه دودي عبد الله او عبد الرحمن د دې نغور نمونه نشته پټول دنیا کې الله